د قرغیزستان ولسمشر صدر ژیپاروف د افغانستان د ثبات او سیمهییز امنیت ترمنځ پر اړیکو مهمې څرګندونې کړي دي. نوموړي د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې د منځنۍ اسیا امنیت د افغانستان له ثبات سره تړاو لري او که قرغیزستان د امنیت شورا غیر دایمي غړیتوب ترلاسه کړي نو د افغانستان موضوع ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د قرغیزستان د ولسمشر دغه دریځ په داسې وخت کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان له اوسني وضعیت سره د تعامل، اقتصادي اړیکو او سیاسي ادغام ملاتړ څرګندوي. له بلې خوا اسلامي امارات هم د نوموړي د څرګندونو هرکلی کړی او افغانستان یې د سیمې د ثبات مهم محور بللی دی. پر همدې موضوع بحث لرو. د لوی خدای په نامه د امید راډیو درنو اورېدونکو او زموږ د ټولنیزو پاڼو کتونکو سلامونه، وخت مو په خیر. د خپرونې کوربه زه یار محمد پتیال یم او د بحث ګډونوال دي راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی روح الله هوتک او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید قریب الله سادات. څېړنې ته په خیر راغلی. هوتک صاحب، که بحث له تاسو پیل کړم، په پیل کې که د افغانستان او قرغیزستان پر اړیکو یو څه تم شو، د دواړو هیوادونو اړیکې څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب پتیال صاحب، تاسو جناب تخنیکی همکاران مو او جناب سادات صاحب، د تاسو محترم لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مهمه دا ده چې قرغیزستان د منځنۍ اسیا د هغو مهمو هیوادونو څخه خصوصا په انرژي برخه کې یو هغه پرمختللی هیواد ده چې د نیکه مرغه له افغانستان سره ښې اړیکې لري. خصوصا د افغانستان اسلامي امارت سره په 2024 کال کې چې کله د افغانستان اسلامي امارت یې له تور لیسته وویست، د خپلې سیاسي اړیکو د رغولو لپاره لومړی اقدام ترسره کړ. ورسره موږ د افغانستان او د ټولنې د ثبات لپاره یا په ټوله کې د سیمې ثبات باندې یوازینی قرغیزستان له هغو هیوادونو نه چې افغانستان ته ارزښت ورکوي او دا هم په امنیتي لحاظ باندې په افغانستان باندې دننه متکی ده او په دې باور ده چې د افغانستان ثبات د سیمې د ثبات په معنا باندې راځي او چې کله د افغانستان ثبات د سیمې د ثبات په معنا باندې دغه نوع سیاستونه د افغانستان په کور دننه او خصوصا د افغانستان د سیاسي نظام له طرفه د هرکلي سره مخامخ شوي دي او په دغه برخه کې دغه ذهنیت لا هم د نورو هیوادونو لپاره د هڅونې سبب کیږي تر څو وکولی شي د افغانستان په مورد باندې د امنیتي پلوه د ثبات په چوکاټ کې دننه همکاري زیاته کړي. بله مهمه دا ده چې په اقتصادي لحاظ باندې تر اوسه قرغیزستان د افغانستان سره د 6.8 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې سوداګري لري او دا سوداګري ورځ تر بله پورې پرمختلونکې ده. بیا دغه ترڅنګ په اقتصادي یا د سرمایه ګزارۍ د پانګونې په چوکاټ کې دننه له افغانستان سره 150 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې په اوسني حالت کې قراردادونه امضا کړي دي او دا قراردادونه په اکثرو په مختلفو پروژو کې د دوی د اقداماتو یو ښه مثال بللی سو او دا پنځونه لا پسې روانه ده، ادامه پیدا کوي. له ټولو مهمه د سیمې د اتصال په چوکاټ کې د کاسا زر پروژه ده. د کاسا زر پروژه هغه پروژه ده چې د قرغیزستان نه افغانستان او بالاخره پاکستان ته د تېرېدلو هغه مسیر را طی کوي او دا مسیر د نړیوال بانک د پانګونې ترڅنګ د سیمهییزې پانګونې په چوکاټ کې دننه یو سیمهییز اتصال په برخه کې یو ژور او عمیق اقدام ده. هغه اقدام چې پاکستان د انرژي په برخه کې دننه اړتیا ورته لري او هغه توانمندي یا هغه ظرفیت چې قرغیزستان د افغانستان د ترانزیټ په واسطه باندې تر پاکستانه پورې رسیږي او په دې کې د درېواړو هیوادونو اکثره برخې رانغاړي. معنا دا چې په دې پروژه کې دننه د سیمې د ثبات یقینوالي لپاره اقدامات ترسره کیږي. دوهم دا چې د دې په برخه کې د انرژي انتقال له موږ نه او له موږ نه یې خواته په بل هیواد کې او خصوصا د موږ د افغانستان ته ګټه رسیږي په ترانزیټي لحاظ باندې او حتی لغونه د استفادې په لحاظ باندې او خپله
په نیازمندۍ په چوکاټ کې د پاکستان لپاره یو مثمره پروژه ده. له همدې امله چې دغه پروژه پلي کېږي نو د ما په اند باندې فتحیال صاحب مهمه دا ده چې موږ ګټې شریکېږي چې ګټې شریکې سولې موږ جغرافیوي اتصال رامنځته کوو. چې اتصال رامنځته سه نو موږ په ډیرو نورو هغو مهمو برخو کې دننه یو له دغو هیوادونو سره مشترکې ګټې رامنځته کوو. دغه مشترکې ګټې په آینده کې د ثبات او د افغانستان لپاره د همدغه قرغیزستان لپاره یو مهم قدم او د افغانستان لپاره د ثبات یوه نښه بللی شي. کور ودان هوتک صاحب بیا درته راګرځم. سادات صاحب د قرغیزستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتي یا له غړو څخه یې غوښتي که هیواد یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غیر دایمي غړي په توګه وټاکل شي نو افغانستان وضعیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. ځانګړې پاملرنه یعنې څه؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه تاسو ته، تاسو لیدونکو او اورېدونکو، جناب هوتک صاحب ته سلام وړاندې کوو. البته د افغانستان بحث او د منطقې بحث چې موږ تاسو ګاونډیان لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، دوی ټوله په مجموع کې علاقمندي دا دی چې افغانستان سره ډېره ښه اړیکې ولري او حتی د ضرر هم نه دوی یېرېږي چې یعنې د بل ملک نه دوی ته ضرر نه رسېږي د افغانستان له خوا نه، ځکه چې افغانستان د تقریبا 40 یا 45 کاله په جنګ کې تېر کړی دي. عجیب او غریب حالتونه راغلی دي، مشکلات و او دوی همدا تبصره کوي کله کله چې مثلا بحث کوي امیدواري دا دی چې افغانستان کې که ثبات راسي د افغانستان ثبات د منطقې ثبات دی نو دوی هم ډېره خوشحاله به یي دا دی چې د افغانستان کې وضعیت ښه شي او د ملل متحد کوم فشارونه چې د امریکا په لمسون یا د انګریز په لمسون یا د افغانستان د دشمنانو په لمسون دی چې افغانستان باندې هر کله فشار راځي، تورلس راځي او پیسې کنګل کېږي، نور بعضې مسایل دلته د فشار په وسیله په افغانستان باندې راځي، دوی په دې مسایلو باندې خفه دي، یعنې خوشحال نه دي. ځکه یعنې قرغیزستان د روسیې په پله باندې پل ږدي او که نه مستقیما اقدام کوي دوی خپله مسله. خو یو خبره دا دی چې د مستقل حرکتونه د لوی ملکو سره چې کوم ملکونه چې تړاو لري موږ تاسو که دا ووایو چې اقمار روسیه یعنې دا ملکونه اقمار د روسیه دي او هرچې مستقل دی حکومت لري، اما دا کار موږ تاسو ته خو معلوم سو چې ترکمنستان کې هغه وخت چې د جمهوریت وخت کې امریکایان ویل چې د منات میدان هوایي موږ په 100 میلیون ډالر په کار کې هغه اجاره اخلو، اما روسیه ورته ویل چې یو کال دا کار دې کړی بیا تکرار ونسي. بیا امریکایان په دې تلاش کې چې د آذربایجان او د ارمنستان په منځ کې د سولې په بهانه د زنګزور کریدور کې هلته دوی سرمایه ګذاري امریکایان ویل چې یعنې غواړي چې دلته نفوذ وکړي د اسیا میانه 15 رئیس جمهوران کاخ سفید ته ترامپ وغوښتل، هغوی نه دا وغوښتل چې راځئ موږ تاسو متحد سو او د تاسو اقتصاد موږ پیاوړی کوو، موږ وضعیت داسې کوو. دوی هغه سره داسې چې ونه کړه سر ونه خرول، حتی استدلال هم وکړه چې تا کوم ځای کې ثبات راوړی، کوم اقتصاد پیاوړی شوی دی چې ته اوس دوی غواړي چې خپله مستقل د اسیا میانه هغه کوم ملکونه چې دي لکه همدا نومونه مې چې تاسو نه واخیسته د روسیې په موافقه افغانستان کې د ثبات د راوړلو، د تجارت د ښه کېدلو، حتی د اقتصاد د دې مثلا چې د 500 میلیونه 600 میلیونه نه باید دا تیر شي په 3 میلیارډو د 4 میلیارډه باید دا اقتصاد یا تجارت صادرات واردات دغه کچې ته ورسیږي. نو دلته دا موضوعات کېدونکي دي، اما که د امریکایانو د فشار چې دی یا د ملل متحد بې توجهي دي دا د سرمایه ګذاري خطر کې اچوي. نو د دې په خاطر دی داسې وایي چې که تاسو د شرایط موږ ته مساعد کړي یا سازمان ملل متحد د شرایط مساعد کړي، موږ افغانستان یعنی افغانستان هغه ملک دی چې سازمان ملل متحد وایي چې دلته فقر دی، دلته بې ثباتي ده، دلته مشکلات دي، دلته تروریزم دی، یعنی که سازمان ملل متحد د شرایط موږ ته مساعد کړي موږ کولی شو چې د افغانستان وضعیت نور هم ښه کړو. اوس خو امنیت راغلی دی، مشکلات کم شوي دي، موږ تاسو تجارتي روابط لرو، افغانستان د پل حیرتان او نور هغه لارې چې ځایونه بندرونه دي هغه نور انکشاف وکړي، ترقي وکړي، وضعیت ښه شي، رفت آمد پیدا شي. په همدې موضوعاتو باندې دوی یو شین چراغ ملل متحد ته وایي چې که ته یو رښتیا غواړې چې افغانستان کې وضعیت ښه شي او فشار په تا باندې کم شي، موږ که اجازه ورکړي چې موږ دا کار
کولی شو. کور ودان سادات صاحب بیا درته راګرځم. هوتک صاحب وړاندې که څه هم ثبات برخې ته سادات صاحب اشاره وکړله، ښاغلي جیفاروف ویلي دي چې د منځنۍ اسیا امنیت د افغانستان د ثبات سره تړاو لري. دغه دریځ تاسو څنګه ارزوئ؟ په ټوله کې جناب پتیال صاحب مهمه نقطه دا ده چې د سیمې د یو متاثر هیواد په توګه باندې او یا هم د 45 کلو جګړې د زغملو په اوږدو کې یا د سیمې لپاره د دې چې د بهرنیو ښکېلاکونو له وجې نه د دغې سیمې د اتصال د مخنیوي هغه عمده او عمیق ژور درز د رانږدې کولو لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د وحدت او یا د اجماع د رامنځته کولو لپاره دغه لومړني اقدامات بللی سو. مهمه دا ده چې دغه نقاط لکه څنګه چې مخکې یادونه وسوله په اقتصادي لحاظ باندې خو په امنیتي لحاظ باندې دننه یا د امنیت شورا کې د موقتي غړیتوب په صورت کې دننه زیات نوښتونه رامنځته کولی شي. یو وارې خو به د افغانستان لپاره غږ رابهیده شي. د امنیت په شورا کې داسې یو څوک چې دغه رقم سیاست لري چې له افغانستان سره یې خواله او د افغانستان د سیاست په چوکاټ کې دننه د تایید غږ په امنیت شورا کې پورته کیږي. یوه مسله سوه. دومه مسله دا ده چې د سیمه ییز ملاتړ د قوي کولو په چوکاټ کې د نورو هیوادونو سره په قطار کې قرغیزستان لومړی هغه هیواد ده چې د افغانستان سره یې اړیکې په مختلفو برخو کې دننه په پراګماتیکي ډیپلوماسي کې دننه پر مخ بوولي دي او یا عملګرایي سیاست کې. درېیمه نقطه د بشري او اقتصادي مرستو د ملاتړ په چوکاټ کې د سیمه ییزې اجماع ور هغه خوا په نړیواله سطحه باندې یو غږ بدرګه کولی شي. نو دا هم هغه لاسته راوړنه ده چې داسې یو هیواد چې هغه اړتیا لري او یو داسې هیواد چې هغه سټیج لري یا د دې جوګه ده چې د امنیت د شورا موقتي غړی شي، هغه د افغانستان د سره د مرستو او هلته د اقتصاد او یا هم د بشري چوکاټ کې د افغانانو او یا د ملتونو په برخه کې دننه اقدامات ترسره کړي. بله مهمه نقطه د ډیپلوماسي د پراخوالي مسله ده، د مشروعیت ده او د انزوا مسله ده. دا درې واړه اقدامات په دغه صورت کې چې قرغیزستان د افغانستان پلوی وکړي او سیاست یې داسې سیاست وي چې هغه د افغانستان د اسلامي امارت له خوا نه تایید وړ وي، نو دا درې واړه پرې منعکس کېدلی شي. هم په ډیپلوماسي برخه کې دننه پراخوالی او اعتماد رامنځته کیږي او هم دغه ترڅنګ د مشروعیت په چوکاټ کې زموږ پرمختګ راځي او په د غربي انزوا په وړاندې باندې مقابلت قوي کولی شي. بله مهمه دا ده چې دغه رقم اعتبار ورکونه د سیمه ییزو پروژو د پنځونې لپاره یو مهم اقدام ده. یعنی که زه د سیمه ییزې پروژو د تطبیق لپاره که داسې ووایو چې یو هیواد راوړاندې کېږي لکه ازبکستان چې راوړاندې سه له هغه نه وروسته دوهم هیواد همدا قرغیزستان ده چې له افغانستان سره په عین بالمثل قراردادونه امضا کوي او یا د سیمې په سطحه باندې که هغوی له موږ سره افغان ترانس پروژه په مخ باندې بیایي، دوی کاسازري بیایي، کیدای شي سبا تاجکستان یو بله پروژه راواخلي. بله یوه مهمه نقطه ده چې موږ دلته خاطر د رفع په خاطر باندې یعنې د رفع کوم خاطر چې غواړو چې له تروریزم سره د مبارزې په چوکاټ کې رامنځته کړو، نو هغه په یو مثبتو او مستقیمو اړیکو کې دننه موږ خاطر رفع کولی شو. هغه کوم تشویش چې لرو د تروریزم سره او یا د تروریزم برخه کې دننه د افغانستان د نظام د حمایت او په افغانستان کې د ملاتړ په صورت کې د قرغیزستان یوه ګټه مهمه دا هم رامنځته کېږي چې د تروریزم سره د مبارزې په چوکاټ کې کوټلي ګامونه پورته کېدلی شي، اطلاعات شریکېدلی شي، برنامې وړاندې کېدلی شي او حتی د حمایت په چوکاټ کې د افغانستان سره مخ ته شي. افغانستان امتیاز ته درناوی شوی، یعنې تر اوسه پورې چې کوم اقدام ترسره شوي دي دا په دغه سیاست او په پالیسي کې دننه هغه اقدامات دي چې د سیمې هیوادونو د سرمایې د جذب په صورت کې په افغانستان کې په اقتصادي بنیو په منابعو کې دننه یو له هغو اقداماتو ده چې قرغیزستان له هغه نه په دوم قطار کې راځي له ازبکستان نه وروسته. یعنې په ترکمنستان نه که څه تر په هغه لحاظ باندې د سرمایه ګزارۍ په لحاظ باندې کم ده د ټاپي په واسطه باندې، خو له هغه نه کم یې نسو بللی، یعنې په سیاسي لحاظ باندې بیا برتري بې زیاته ده. په دې برخه کې د افغانستان اقتصاد محوره پالیسي څومره اغېزمنه وه په دې برخه؟ همدغه ټکي ته مې اشاره درلودله، دقیقا همدغه خبره مې یادوله چې موږ اوس درې لوی هیوادونه د اقتصادي زیرساخت په چوکاټ کې د خپل ځان ملګري یا پارتنر لرو چې یو د ټاپي په برخه کې دننه ترکمنستان ده، ازبکستان د افغان ترانس په چوکاټ کې دننه راغی او ورسره د کاسا زر په برخه کې دننه قرغیزستان ده. نو دا درې واړه هغه مهم هیوادونه سوله چې د افغانستان د دغه اقتصاد محوره سیاست په چوکاټ کې چې هم سیمه ییزي اتصال ده، هم اقتصادي اتصال ده، هم د فرهنګي ټولنیز او بالاخره د سیمې د اجماع د رامنځته کولو لپاره پکې اقدامات ترسره شوي دي او دا هغه اقدامات زه فکر کوم چې په دې 45 کلونو کې مخینه نه لري. که نه وي د ټاپي پروژه په تیر امارت په وخت کې د متوکل صاحب په وخت
چې هغه وخت وزیر د خارجیې و د لومړي ځل لپاره امضا سوله بیا 4 کاله هغه ورباندې ووتلې 20 کاله د جمهوریت تېره اداره ورباندې تېره سوله 4 کاله دا دي 3 کاله دا نور ورباندې تېر سوله عملا د افغانستان په جغرافیه کې د ټاپي لپاره اقدام ترسره نه سوه دا د اوس تقریبا د 100 نه زیاتو کیلومترو په اندازه باندې په افغانستان کې دننه دا پلې سوې ده او عملا وصل سوې ده یا همداسې راځه د افغان ترانس مسله موږ اصلا ریل تجربه نه درلودله اوس په مزار کې په 100 کیلومترو کې دننه ریل راځي او تقریبا هغه اقتصادي ترانزیټ چې له اوبو نه راوروسته د سړک په پرځ کې هغه د ترین یا د ریل په واسطه باندې ترسره کیږي او هغه ازبکستان ده کاسا زر هم یو له علاقمندان نه ده چې قرغیزستان غواړي د افغانستان لارې نه جنوبي اسیا ته انتقال ډېره مننه کور مو ودان سه د امید راډیو د څېړنې بحث درنو اورېدونکو او کتونکو اوس لپاره زو لنډې دمې ته د امید راډیو د څېړنې بحث درنو اورېدونکو او کتونکو بیا هم ښه راغلاست په بحث کې راسره درانه میلمانه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی روح الله هوتک او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید قریب الله سادات صاحب میلمانه دي او دغه بحث تاسو د امید راډیو له 103.7 FM څخه اورئ او زموږ له ټولنیزو پاڼو ګورئ سادات صاحب د افغانستان د تدریجي اقتصادي او سیاسي ادغام څه مفهوم لري ګورئ موږ تاسو خو د جنګ وضعیت هم تېر کړی په دا 40 یا 15 کال یا 20 کاله افغانستان د نړیوال د اقتصاد نه بیل شوی و یعنی د جنګ اقتصاد و اوس موږ تاسو د نړیوال اقتصاد سره په اصطلاح نخلل کیږو یا داخل کیږو لکه چې هوتک صاحب دا خبره وکړه مثلا سیستم انرژي یا سیستم خط ریل یا دا سیستم ډیجیټال سیستم یا دغه کریډورونه اقتصادي چې د چین نه راځي د افغانستان د لارې نه یا د پاکستان د سیپاک لارې نه راځي یا کاسا هزار راځي یا د په اصطلاح یک راو یا کمربند دغه شان یا د هغه قزاقستان یا د لارې نه د خط ریل چې راځي افغانستان خاطر د ازبکستان د لارې نه او دا موضوعات یعنی مونږ دوی غواړي چې افغانستان لکه چې پخوا ډېره پخوا ویلی دي چې اقبال لاهوري په شعر کې ویلی دي چې افغانستان قلب آسیا یعنی دا قلب که تپنده او کار وکړي د یو پل په حیث د دې استفاده وسي دا په دې معنا دی چې 4 میلیارده انسانان د دې پل نه تیریږي او د دې بازار نه استفاده کولی د دې ځمکې نه استفاده کولی سي دا لکه عربي ملکونه نه دی په صحرا کې دي یا اماراتو کې چې په طیاره کې لاړ شه او په طیاره کې راشه او هلته کشتیګان او بندرونه دي او تنګې دي او دا مشکلات دي یعنی افغانستان داسې ځای دی که رښتیا پرېږدي غربیان خصوصا امریکا او انګلیس دا وغواړي چې افغانستان وضعیت ښه شي د هندوستان لاره پاکستان سره او پاکستان افغانستان سره داسې آسیای میانه ته لاړ شي د چین لاره راشي افغانستان دغه افغانستان آسیای مرکزی و خاورمیانه ته لاړ شي د افغانستان جغرافیه هماغه اصطلاحات چې په کتابو کې چې لیکل شوی دی چې جیوپولیتیک او جیو استراتیژیک او جیو اکونومیک عملی بڼه پیدا کوي او دا رښتیا هغه شی چې په کتاب کې ویل شوی دی او په جغرافیه کې چې خلکو لوستل یا لیدلی دي عملی بڼه پیدا کوي ځکه چې دا اقتصاد وصل دی که نه صادرات واردات خام مواد هغه سیستمونه یو بل سره نښلول دا ټوله مفهوم پیدا کوي په دې آسیا کې د څه شي نه پیدا کوي د افغانستان د لار نه ځکه چې د افغانستان اراضي چې ګورې ښه داسې چې سړی پام کوي ټول علاقمند دي چې افغانستان سادات صاحب د افغانستان تدریجي اقتصادي او سیاسي ادغام ته شوی کار څومره د قناعت وړ ده خو داسې دی چې اوس خو موږ تاسو د 40 کاله اول موږ د 43 کاله یا 44 کاله موږ مستقیم په جنګ کې وو د شوروي د یرغل نه 57 نه ونیسه تر اوسه پورې موږ ثبات داسې سیاسي ثبات اقتصادي ثبات اجتماعي ثبات موږ تاسو نه دی لیدلی که نه لکه چې دا 4 کاله چې امارات دا فرصت مساعد کړه چې افغانستان 34
ولایات او 400 ولسوالي د بندرونو سره مرکز سره وصل شوي دي، یو سیستم جوړ شوی دی. مثلا یا سیسیکودا چې مخکې جوړ شوی و اوس عملی سیستم پیدا کړی دی چې په اسلام قلعه کې پیسې اخیستل کیږي، مرکزی بانک د دې نه خبرېږي، یا تورخم کې یا مثلا غلام خان کې یا سپین بولده کې یا مستوفیت بدخشان پیسې اخلي ته سیستم کاچي مرکز پکې خبرېږي. دلته نړیوال هم علاقمند سو چې یعنی افغانستان کې مثلا رشوت نسته، فشار نسته، چور چپاو نسته، همکاری استه، شرایط د سرمایه گذاری مساعد دی. یعنی مونږ کولی سو علاقمندي دلته زیات شوی دی. د څه په خاطر زیات شوی دی؟ چې امنیت راغلی دی، ثبات راغلی دی، مشکلات ورو ورو کم شوی دی، نړیوال توجه دلته جلب شوی دی، هر یو مملکت دلته رقابت حالت شروع کړی دی. امارات د شرایط ورته مساعد کړی دی چې راځه، خو رښتیا مشکلات د مونږ نه دي. که نړیوال بانک دلته راشي خپله دروازه د خلکو په مخ کې خلاص کړي، که اسلامي بانک راشي دلته د اسلامي ملکونو په مخ کې د دروازه خلاص کړي، که ملل متحد رښتیا صادقانه د افغانستان چوکۍ چې مثلا اوس 50 مملکت د نمایندګي امارات لري، هغه چوکۍ امارات نماینده ته چې یا د امارات د افغانستان نماینده ته ورکړل شي، نو دلته طبیعي ده چې د نړیوال اقتصاد سره وصل کیږي. اما متاسفانه چې بیا دا خبر دی په خاطر کوو چې دا کارونه چې تر اوسه پورې شوي دي دا ښه دي، اما کفایت نه کوي. ځکه کفایت نه کوي چې موږ تاسو ډېرې شان ته ضرورت لرو. دا 45 کاله موږ ځپل شوي ویل شوي وو، د کاروان تمدن تعالی نه موږ وروسته پاتې شوي. نو په دې کې که ډېر هم توجه وکړو بیا هم د خلکو غوښتنې زر تر زره نه پوره کیږي، اما دا حالت د مخ نه ډېره ښه وضعیت. ډېره مننه خیر اوسې. هوتک صاحب، قرغیزستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غیر دایمي غړیتوب هڅه کوي. په دې صورت کې د افغانستان لپاره څه رول لوبولی شي؟ ډېرې مهمې نقطې ته اشاره درلودله. د امنیت په شورا کې ما مخکې بحث درلود او وم ویلې چې که چیرې قرغیزستان په د امنیت په شورا کې دننه د غیر دایمي غړي یا د موقتي دایمي غړي په توګه باندې راسي، د افغانستان د اوسني سیاست یا د اوسني انځور په چوکاټ کې دننه ښه پرمختګونه هلته تشریح او توضیح کولی شي. یوه برخه ده. دویمه دا ده چې دغه برخه د نړیوال امنیت په چوکاټ کې دننه د افغانستان لپاره د تعریف او د تفسیر په چوکاټ کې یوه مهمه لاسته راوړنه بللی شو. ځکه نه یوازې دا چې افغانستان دغې برخې ته اړتیا لري، بلکې د لابیګرۍ په چوکاټ کې خپل قرغیزستان هم اړتیا لري، ځکه هغه غواړي اتصال رامنځته کړي، سیمه ییز اتصال. هغه غواړي چې سیمه ییز ثبات رامنځته کړي، او هغه غواړي چې په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان اقتصاد محوره بهرنی سیاست تایید کړي. نو چې کله بهرنی سیاست تاییدوي، د کور دننه سیاست په مورد باندې هم غوڅ اقدام کړی دی. ځکه په 2024 کال کې ما وویل چې قرغیزستان د افغانستان اسلامي امارت له تور لیسته ویستلی، او دا هغه پرمختګ ده چې د نورو نوښتونو لپاره یې لاره هواره کړله. د تاسو له نظره د دایمي غړو یا چین روسیه په پرتله به څه اغېزه وکړي دوی؟ دا مه هیروئ چې په دې سیمه کې د دریو مهمو بلاکونو د رامنځته کېدلو لپاره یو سیمه ییز تقریبا منډې ترلې رامنځته شوي دي. د سیمه ییزې منډې ترلې که 4 نړیوال لوی قطبونه حساب کړو، 3 په دې سیمه کې موجود دي. په دې دریو کې واضح خبره دغه ده چې روس او یا د روسیې په اوسني سیاست کې دننه چې تر ډېر حده پورې د اروپایانو او د امریکایانو په تقابل کې ولاړه ده، هم په نظامي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ باندې. په هیڅ عنوان باندې د غربي بلاک سره یا د غربي قطب سره د یو ځایوالي مسله نه ده او نه به سره یو ځای شي. په سیاسي لحاظ باندې هم ستونزې ډېرې لري. دا یو قطب حساب کو. چینایان د خپل اقتصاد په چوکاټ کې د یو قطب په توګه باندې چې د سیپیک او د یوې لارې یو کمربند مسله ده چې دوی دواړه بیا د ډالر په مقابل کې د بریکس له سازمان نه استفاده کوي د غربي ځواک په وړاندې باندې یا د ډالر په وړاندې باندې. دا یو بل قطب بللی شو د چینایان په اقتصادي لحاظ باندې. دوهم د سیمه ییز اجماع یا د سیمه ییز ثبات په چوکاټ کې له دغو دواړو نه جلا د همدغو هیوادونو یو وحدت نظر ده د افغانستان او د سیمې په مورد باندې. ځکه دا یو هیواد هم موږ زیات وایو چې دا هیوادونه منسلک هیوادونه دي تر روسیې پورې، خو تر اوسه پورې چې دغو کوم اقدام ترسره کړی دی له افغانستان په مورد او یا هم د سیمې په سطحه باندې کوم سیاست غوره کړی دی، یوازې یوه مشترکه نقطه لري چې هغه امنیت جمعي ده. له هغه نه پرته نورې ټولې هر یو د خپلو ګټو په چوکاټ کې دننه قطع نظر لري چې له کوم هیواد سره پروتوکول وکړي یا د هغوی
هغه اجازې ته وګوري له افغانستان سره یې تعامل مخته وړی دی. له همدې امله دا هغه درېیم قطب بللی شو په سیمه کې دننه چې ایران و بالاخره تر د نورو هیوادونو پورې هم رسیږي چې تعامل یې له افغانستان سره مخته تللی. نو اوس د دغه درې واړو قطبونو اړیکې د افغانستان سره د مجبوریت په عنوان باندې دي. چینایان له افغانستان سره د اقتصاد د پرمختګ او د پنځونې د سیپیکو د یوې لارې یوې کمربند لپاره پرمختګ او د واخان د دهلیزو د شرق او د غرب تر مابینه چې په افغانستان کې دننه د جنوبي اسیا او د شرقي اسیا تر مابینه د نښلولو تابع لري. دا یوه مسله سوله. روسان بیا غواړي په مستقیمه توګه باندې له هغې خلانه استفاده وکړي چې د غربیانو له واجې نه په دې سیمه کې رامنځته شوی د خپل نفوذ پراخ کړي او د هغه ترڅنګ له هغو تحذیراتو نه ځان راوباسي چې د غرب له طرفه په دوی باندې لګېدلي دي. دا هم بیا د افغانستان نه پرته په هېڅ وجه باندې جنوب د اسیا ته نشي رسېدلی. خو د منځنۍ اسیا هېوادونه هم 15-20 کاله دا دوی ووتله چې دوی بډایه زیرمې لري او د هغو لپاره بازار نه لري. خپله خو تکافو دي او مقتدر هېوادونه دي په دې برخه کې لري، خو هغه هېوادونه چې اړتیا ورته لري هغو لپاره مسیر نشته. نو دا یې بل مجبوریت ده چې دغه هېوادونه هم د خپل اجماع له امله که هغه د لویو پروژو په طریق باندې کیږي او که د سیاست د پنځونې او یا د ثبات د ساتلو لپاره وي، افغانستان ته اړتیا لري چې د پول په توګه یا د ستراتیژیک موقعیت په ګټه باندې جنوبي اسیا بازارونو ته لاسرسی ولري. نو له همدې امله ویلی سو چې د افغانستان اوسنی پالیسي او سیاست او یا هم د دغو سیمې هېوادونو اړتیا یا د درې واړو لویو قطبونو ضرورتونه د افغانستان سره نښتي دي او دا یو ښه فرصت دی چې افغانستان ترې ګټه پورته کړي. ډېره مننه. سعادت صاحب، دا چې د خپرونې پای شیبو ته نږدې سوي وو او د اسلامي امارت هرکلي ته راشو، د اسلامي امارت مرستیال ویاند د افغانستان په اړه د صدر جعفروف د څرګندونو هرکلی کړی، ویلي دي چې د کرغستان د ولسمشر نظر تاییدوي او دا واقعیت باید نور هیوادونه هم درک کړي چې افغانستان د سیمې د ثبات په برخه کې مهم رول لري. کوم هیوادونه د دې واقعیت په مخالف جهاد کې دي ستاسو له نظره؟ خود واقعیتونه نه پټېږي. موږ تاسو شاهدان یو، کله چې افغانستان ثبات پیدا کړی دی یا ثبات پیدا کوي، بعضې کړی په منطقه کې د بعضې هېوادو په منځ کې متاسفانه داسې حسادت کوي. که رښتیا اوس مثلا ووایو چې پاکستان دا وضعیت سره ډېره خوشحال نه دي، خو رښتیا دا دروغ نه دي. ځکه که پاکستان وغواړي چې د منطقې دپاره ثبات راسي، نو خپله مشکلات په څه شي هندوستان سره لري، نو خو د هندوستان سره د خپل مشکل حل کړي، افغانستان سره مشکل حل کړي. د هندوستان او د پاکستان لاره چې په افغانستان کې خلاص سي او دا بېثباتي و حد اقل سوی زن رفع سي، د افغانستان د ځمکنۍ لاره آسیای میانه ته په اصطلاح داسې خاور میانه ته لاړ شي، اسلام قلعه د لارې ایران ته، ترکیې ته او دې خوا ته بیا چین ته، خو بس خبره ختم سو. نو د امریکا ژموني دلته نور د منځه لاړو او دا ډېره یو لوی تهدید د غربیانو او امریکایانو دپاره چې د امریکایان په اروپایانو باندې فشار راوړي چې تاسو د آسیا د ثبات دپاره چې افغانستان مرکز ثقل د دې موضوع دی ډېره توجه مه کوئ. که رښتیا دوی توجه وکړي، خو موږ تاسو مثلا په اوسنۍ شرایط کې لکه پخوا خو نه دی چې د وخو موضوع دی چې څه کاله باره بل کال، خو اوس خط ریل د چین نه چې شروع سي په 72 ساعته کې د چین اروپا ته رسیږي، دا په میلیون ټن مال رسیږي. همداسې د هند نه چې شروع سي آسیای میانه ته په 24 ساعته کې دا مال رسیږي. دلته څه کیږي؟ د هغه وضعیت چې امریکایانو د دې نه ویریږي، اوس خو جنگ د نړیوال جنگ اقتصادي جنگ دی او که امریکایان اوس خصوصا د ټرامپ دا واضح خبرې کوي چې د مونږ اقتصاد ته وایي تاوان رسوي، هغه د مونږ دښمن دی. مونږ که راځو د ایران سره ونزویلا سره فلاني سره جنگ کوو یا جنجال جوړوو، د هغه د منابع دپاره دا کار کوو. که جنگ په اوکراین کې دی، د هغه که د مونږ نه سلاح اخلي، منابع مونږ ته ورکوي، اکمال کوي که نه کوي، دا کار مونږ نسي کولی. آسیای میانه مشران ته ویلو چې تاسو که منابع مونږ ته ورکوي، مونږ تاسو ته امکانات ورکوو، شرایط تاسو ته برابروو. همدا خبرې چې اوس مثلا کوي چې قرغیزستان وایي چې مونږ شورای امنیت غړیتوب پیدا کړو، دا یوازې د افغانستان خبره نه ده چې د افغانستان باندې مین دی او افغانستان دا یو جز د دې دی چې دوی پوهېږي چې مثلا افغانستان په دې ځای کې یو ضرورت لري 15% دا د افغانستان په مسله کې دي، اما 50% د هغوی غړیتوب خپله ته منفعت لري چې د دې ادرس نه کولی شي. کله چې په منطقه کې څه مشکلات پیدا کیږي،
نړیوالو رسنۍ خبرسازترین موضوع پیدا کوي. مثلا د افغانستان کې شل ګروه دي، تروریست دي، دهشت افغاني دي، دا خبرې په څه شي کوي چې دا نړیوال ټول په تبصره کوي. اوس مثلا همدا خبرې چې مثلا د بنګلادیش نفوس 200 میلیونه دي، نو ولې د بنګلادیش نه یادېږي دومره، ولې د نیپال موضوع نه یادېږي، ولې د بوتان موضوع نه یادېږي؟ همدا منطقه کې دي. برما که سم مستقیم په اصطلاح قتل عام روان دي، ولې هغه نه یادېږي. اما افغانستان کې چې وړه موضوع هم پیدا سي دا ډېره لوی. اوس همدا ادرسونه چې افغانستان په نامه یادېږي دا د خپل منافع دپاره هم دا یادوي او د افغانستان د ضرورت دپاره چې د افغانستان د ادرس نه هم ډېره ګټه رسېږي هم ډېر تاوان. ډیره مننه صاحب کور مو ودان سه هوتک صاحب غواړم بحث راټول کوم په دې پوښتنه باندې په لنډه کې راته ووایي چې د کابل او بشکیک اړیکو راتلونکي ته څنګه ګورئ؟ مثبت اقدامات دي. دغه ترڅنګ تر دې اوسه پورې چې څومره پرمختګونه سوي دي د یو دوست هیواد په توګه باندې د نورو هیوادونو لپاره د الګو په توګه بللی سو. د راتلونکو واضح مسیرونو د ترسیم په چوکاټ کې د نښه اقدامات دي. زه مطمئن یم چې دغه 150 میلیونه ډالر سرمایه ګزاري لپاره چې دا اوس کوم قراردادونه له افغانستان سره سوي خصوصا د پانګونې په برخه کې دا به میلیاردونو ډالرو ته پورته کیږي. ورسره چې په 2023 کال کې له افغانستان سره یې اړیکې ورغول سولې او تروریزم له لیست نه وایستل سوله، دا به بیا د مشروعیت او د نړیوالې انزوا لپاره همدغسې هیوادونه صدرا ګرځي، هغسې انزوا راکمولی شي او ورسره د مشروعیت زیادت رامنځته کوي. او د ما په نان باندې یو کم اړیکې درلودونکی هیواد چې د مونږ او د قرغیزستان تر مابین واقع د هغه تاجکستان د هغه به له دې نه متاثر کیږي له دغه روابطو نه، هغه به لا هم له افغانستان سره په خپلو برخه کې ډېرې اړیکې ورغوي او هغه به هم دې ته مجبور کړي. تاسې مخکې پوښتنه د ساده صاحب نه درلودله چې تاثیرات به په نورو هیوادونو باندې څه وي. د اړیکو یوازینی هدف ترې همدغه برخه ده چې پاکستان د یو اړمن هیواد په توګه د انرژۍ ته برق ده او دا پروژه د کاسا آذر د دوی لپاره ده او تاجکستان او افغانستان د یو داسې مسیر په توګه باندې چې له دې نه به تیریږي دغه مخیل هیوادونه سره یو حل ته رسولی شي او دغه حل به انشاءالله د دغه دواړو هیوادونو په اړیکو او په مثبتو قدمونو په پورته کولو کې یقیني شي. مننه. د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی روح الله هوتک او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید خیر الله سادات، ډېره مننه چې بحث کې راسره وئ. د امید راډیو د څېړنې بحث درنو اورېدونکو او کتونکو له تاسو هم نړۍ مننه. تر بلې خپرونې ښې چارې.